دوی هر چې ته درې رنګه بیرغ او درې رنګه بیرغ یادوي بیا ولاکه دوی د کرکټ میدان ته موږ نه کوز شي. السلام علیکم دوستانو. جنرال مبین افغان لوبغاړو ته سخت سپکاوی کړی دی او اخطار یې هم ورکړی دی. دی وایي تاسو څه په هر میدان کې د درې رنګه بیرغ خبرې کوئ، دلته موږ هر څه په زور نیولي دي. د امارت بیرغ په زور در باندې منم، که نه د افغانستان څخه به مو بند کړم. دا چې نور څه ویلي دي راځئ د ده د خولې څه یې اورو. ځکه لوبه د موږ د سیاست برخه نه ده، که د سیاست برخه یې ګرځوي دوی هر چې ته درې رنګه بیرغ او درې رنګه بیرغ یادوي بیا ولاکه دوی د کرکټ میدان ته موږ نه کوز شي. بیا د ځکه د هندوستان او سکاټلند د رسمي لوبې کې دا چې موږ تعامل کوو کرکټیان د ځان د سیاست برخه نه ګرځوي. کرکټ جوړ کړی امارت دا کرکټ تاسیس امارت په وخت کې شوی ده، اوس هم امارت د لوبو خلاف نه ده، اما دلته دوی باید اطاعت وکړي. د کرکټ لوبغاړي باید د افغانستان له ادرس نه خبرو کې. دلته یو نظام ده، دلته بیرغ ده، دلته وزیران لرو. دلته اوس چې د کرکټ ټیم بهر تللی دی دا د افغانستان کرکټ بورډ لیږلي دي، دا د غني کرکټ بورډ نه دی لیږلي. دلته مصارف کرکټ بورډ امارت اسلامي ورکوي، دا امارت اسلامي دی لوبې ته غوره کړي دي. موږ په افغانستان کې ډېر کرکټیان لرو، تر دوی ښه لرو، بیا به موږ هغه انتخاب کو. نو انتخاب د کرکټ دا د امارت په لاس کې ده. دوی دا فکر نه کوي چې انتخاب اوس د رولاګۍ په لاس کې ده. او دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راځي، نو زه بیا ګورم چې دوی کوم رنګ بیرغ په لاس کې ورته ولاړ یم. دوی چې کله راځي کابل هوایي ډګر ته، نو زه بیا ګورم چې دوی کوم بیرغ اخلي، بیا به هلته د دوی مینه زه وګورم. نو هلته به زه ولاړ یم، ما سره به سپین بیرغونه وي او د هر لوبغاړی به سپین بیرغ کولوي، بیا به له تیارې نه راکته کېږي. دا څه ګپ نه ده. موږ ټول کارونه په زور کړي دي، ټول. امریکا مو د خدای په نصرت د اسلامي امارت د اتلانو او غازیانو په سکانو باندې ماته کړې ده. غني مو له ارګ نه په زور په منډه کړې ده، په رضا مو نه ده کړې. دلته مو لنډغر په زور مات کړي دي. نو بیا که زور ته سوله بیا موږ ته ډېرې لارې راځي. نو د بیرغ مسله یو طرف ته کوي، دا بیرغ پرېږدئ، په دې نه غږېږو. افغانان د دومره کمزرفه کېږي نه چې د آی ساید یو جاسوس محسن داوړ او د علي وزیر او د پی ټي ایم په ځینو خلکو په یو پوسټ باندې دوی خپل هیواد دغه کوي چې نه داسې نه داسې. موږ چې څه وایو هغه به راسره مني. دلته نظام پارلماني نه ده، موږ د چا په رایه باندې نه یو راغلي، موږ انتخابات نه دي کړي چې تاسو رایې ته احترام وسي. موږ دا هر څه د سکانو د څپېړو په زور باندې کړي دي. نو دغه بیرغ کوم حیثیت لري؟ دغه بیرغ نه دمو سندرغاړو کالي جوړ کړي په مجلسونو کې د اروپایانو د امریکانو په مخ کې ګډېده. دغه بیرغ ډېر دومره ماغه کوي چې د بیا موږ قاطع اقدام وکړو. او قاطع اقدام دلته جمهوریت نه ده وروره، دلته اسلامي امارت ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.